سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې درې جملې زده کړو. مهمې جملې دي. یوه جمله تاسو ته کمنټ کې ولیکئ، دوه جملې زه وایم. کله چې موږ چاته وایو څه غواړئ، چې راوغواړئ، آرډر ورکړئ، آرډر کولو ته موږ په الماني ژبه څه وایو؟ راځئ چې زده کړو. Was möchten Sie bestellen? Was möchten Sie bestellen? بشتل کول وایي آرډر ورکول، راغوښتل. وایي څه غواړئ چې راوغواړئ. او کله چې موږ چاته وایو څه غواړئ چې وخورئ یا وڅښئ، څه غواړئ چې وڅښئ یا وخورئ، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو. Was möchten Sie essen? Trinken. Essen وایي خوړل ته، trinken وایي څښلو ته. Was möchten Sie essen? Trinken مطلب خوړل یا څښل. او کله چې موږ چاته وایو زما په خبره پوهیږي، زما په خبره پوهیږي، دا جمله په الماني ژبه داسې څنګه وایو؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ.